د خاوند کوتک مې د شپې دی ویده وي خو کوتک یې ټوله شپه لکه د چوکیدار په شانتې ولاړ وي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوري نشان ووهئ. مننه. که غواړئ چې تاسو وده اوسېږئ او کوتک مو ټوله شپه پیرهبرداري یا چوکیداري وکړي نو کولی شئ دغه نسخه استعمال کړئ. تاسو کولی شئ د سپیغول، مستو او کیلو څخه نسخه جوړه کړئ. د نسخې د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. هر کمزوری سړی غواړي چې ښه کوروالی او ښه خوندور معامله وډزوي، خو د اکثرو بیا زړه داسې نه وي. زړه یې دا غواړي چې زه څنګه کوروالی وکړم، خو د دې بیا کوتک کار نه کوي. د دې لپاره تاسو کولی شئ د سپیغول، کیلې او مستو څخه استفاده وکړئ. د کیلې د نسخې د جوړولو طریقه دا ده چې لومړی به تاسو 3 کیلې واخلئ او دا به میده کړئ. کله مو چې دا میده کړئ نو دا ته به تاسو ماسته هم ور واچوئ. د مستو د اچولو نه وروسته دا تاسو تر 20 منټه پورې پرېږدئ یا هم تر نیم ساعته پورې پرېږدئ. کله مو چې دا خوشې کړئ نو تاسو باید زه یادونه وکړم چې ماسته باید خواږه اوسېږي. که تروش ماسته اوسېږي نو کېدای شي تاسو حالات نور هم خراب کړي. نو له هغه وروسته تاسو 1 کاشوغه یا 1 نیمه کاشوغه سپیغول واچوئ او دا تر 12 ساعتو پورې پرېږدئ. یعنې نن سهار یې جوړ کړئ او ماښام ته یې وڅښئ ترڅو ستاسو په بدن کې مثبته نتیجه وګوري. نو هغه خلک کولی شي دا کار وکړي چې کوم د کوروالي پر مهال دوی مړه وي او ذکر یې ولاړ وي، خو چې کله کوروالي ته مخامخ شي ذکر یې مړه شي او بیا هېڅ نه شي کولی. نو د دې لپاره یادونه کوم چې تاسو دغه نسخه استعمال کړئ او بیا وګورئ چې ټوله شپه مو کوتک څنګه لکه د چوکیدار په شانتې ولاړ وي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.